نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. په نن درس قرآن کې د 14 سیپارې مکمله خلاصه بیانېږي او په دا سیپاره کې د حضرت یوسف علیه السلام د داستان د قصې خبره بیانېږي. دغه نیمه خبره د 12 سیپارې په آخر کې بیان شوی و او نیمه خبره چې کیمادو هغه د 14 سیپارې په شری کې بیانوي. او داسې د 12 سیپارې په آخر کې دا خبره داسې تر رسېدلې وه چې بادشاه خوب لیدلی و. بیا هغه خوب یوسف علیه السلام د هغې جواب ورکړی و. بیا دا یې وغوښته خو ده ورته و چې د هغې ښځونې چې کومه ګوتې کټ کړې وې د هغې د حقیقت معلوم شي. بیا هغه د یوسف علیه السلام د براعت ګواهي ورکړه چې په ده کې هېڅ غلطي نه وه او زلیخا دغې د یوسف علیه السلام پاک دامني دا بیان کړله چې غلطي ټوله د مو د ده نه وه. هغه وړیکه ژڼکه چې غږېدی نه شه هغه هم ګواهي ورکړله. بیا په آنه بعد بادشاه چې کله خوب د یوسف علیه السلام د یو خوب جواب ورکړه. بیا چې کله یوسف علیه السلام روغی بیا په دغه وخت کې یوسف علیه السلام د بادشاه خوب دوباره ورته بیان کړ، د یو تعبیر یې دوباره ورته بیان کړ. بادشاه ورته وویل چې دغه انتظام څوک سمبولوي؟ متا وکوله په میژ باندې خواشولي رچي، میژ غله جمع کوي، بیا وکوله په میژ باندې تنګ دستي رچي، پاکه خشکي وي، میژ هېڅ شی نشي حاصلولی، بیا هغه وکوله میژ سامان په هغه وکوله کې خوري. د دغه انتظام څوک سمبولوي؟ بیا یوسف علیه السلام ورته وویل چې اجعلني علی خزائن الارض، چې دغه عهده چې کیمادو دغه مو ته راز کړه لکه نن سبا چې کیم میشته شو دی چې وزیر خزانه. بیا څه وخت نه بعد دغه بادشاه یوسف علیه السلام ته دا ټول معاملات ور سپورت کړل او بیا دغه بادشاه یوسف علیه السلام په لوز باندې ایمان وروړ، مسلمان شه. دغه عهده دغه مطالبه یوسف علیه السلام ویلې کړې دو، حالانکه د پیغمبر د پوره خو د عهدې ضرورت نشته. د پیغمبري عهده دمره غوټه عهده ده چې د بلې عهدې نه ضرورت شته او نه د پیغمبر خواهش وي. خو یوسف علیه السلام د دغه عهدې مطالبه ځکه کړې دو چې داس نه وي چې دغه اهمه عهده د یو نه اهل سړي په ذمه شي او بیا هغه خپله چار بالکل خروپه کړو. دغه د وجې نه یوسف علیه السلام ورته ویلي چې دغه علم مو ته الله تعالی کړی دی، دغه عهده چې کومه دغه مو ته حواله کړي. بیا چې کله دغه عهده یوسف علیه السلام ته راغله بیا په یو وخت کې دا ترتیب جوړ شو چې هر کس ته و د خپلې حصې غله دا ورکوئ. بیا داسې وشول چې په دغه وخت کې خلک راتلل او د یوسف علیه السلام چې کوم ویرونه وي دغه هم راغلل، دا ته یې غله ورکړله. بیا یوسف علیه السلام پوښتنه ځنه وکړله چې تو څه بل ورور شته، تو څه ویرونه یې؟ دی ورته چې د میژې وړیکی ورور شته هغه پوته شوی دی. یوسف علیه السلام ورته وویل چې کله چې بیا رسئ هغه وړیکی ورور د ځون سره ولئ او که نه رولئ بیا تاسو ته میژ غله نه درکوي. بیا چې کله دی واپس راغلل خپل کور ته بیا داسې وشول چې یوسف علیه السلام دی ته غله ورکړله او د دی چې کومې ریپۍ وې هغه یې هم پټې د دی په غله کې کښېښودې. کور ته راغلل بیا دی خپل سامان کولاو که پاکې ریپۍ هم وې. بیا ویل چې ته خو دا نیک بادشاه دی، غله یې هر کړي دو، ریپۍ هم واپس کړي دي. پلور ته یې وویل چې ده خو دا مطالبه کړې دو چې بل ورته ارڅوي هغه خپل وړیکی ورور هم درسره ورولی او که هغه نه ورولی بیا میشتو ته غله نه درکوي. بیا یعقوب علیه السلام ډېر پریشانه و چې مخ ته هم ورته داسې تکلیف ورسېدلی و. بیا یعقوب علیه السلام بهرحال ورته وویل چې در سره لږی مخ په یوه شرط باندې چې تاسو د مو سره پخه معاهده کوئ چې دغه ژڼکه میشتو ته واپس راوړي. دی معاهده ورسره وکړله. بهرحال ژڼکه یې ورسره یووړ چې کله یوسف علیه السلام ته دوی ورغلل. یا پانه مخکې یعقوب علیه السلام دغه تدبیر ورته بیان کړ چې کله تاسو مصر ته ځئ بیا په دروازه باندې په یوه دروازه باندې ټول مه داخلېږئ، ټول مه ننوځئ په یوه دروازه باندې بلکې هر یو په ګوشې ګوشې دروازه باندې ورننوځئ. دغې بنیادي وجه دا ده چې د دی ډېر ویږد قد و او دی ډېر حسین وي، ښکلی وي، داسې وي چې د خلک نظر نه ولګي، د بد نظري نه بچ شي. دغې د وجې نه یعقوب علیه السلام ورته وویل تاسو په ګوشې ګوشې دروازه باندې ننوځئ. او دا یې ورته وویل چې دا خو هسې یو تدبیر دی، باقي که فایده ورسوي که نقصان ورسوي هغه الله تعالی خپل ورسوي. چې کله دی راغلل یوسف علیه السلام ته بیا په دغه وخت کې یوسف علیه السلام بنیامین د زوی سره کښېنو
او غټ ځای ورکړ نشست په نیکشن او ورته وویل چې ته د دې په خبره باندې هېڅ پریشانه کېږم زه یوسف تو ورور یم دی چې کومې خبرې کو په دا باندې هېڅ پریشانه کېږم بیا داسې ورته وویل چې دی ته یې غلا ورکړله او دی راونېدل په دغه وخت کې د حضرت یوسف علیه الصلاة والسلام دغه یو تدبیر اختیار کړ یوسف علیه الصلاة والسلام دا خواهش و چې د خپل ورور د مقیم دی دغه د موسی علیه ته پوته شي دغه اوس څرنګه پوته کوم څرنګه تدبیر اختیاروم بیا داسې وکړ چې دی ته غلا ورکړله د خپل بنیامین و د یغه غلا حصه هغه یې هم ورته بند کړله او بیا چې کومه د غالۍ د تړلې وله چې کومه پیمانه ده لوښی دی هغه لوښی د بنیامین په سامان کې کښېږي بیا چې کله دی راونېدل بیا په دې ځای کې د حکومت یوه کس اعلان وکړ چې د میږه د ناب ټول چې کوم لوښی دی هغه ورک شوی دی بیا د یعقوب علیه السلام زامن یې ورته وویل چې میږه غله نه وي دی ورته چې بس میږ ته تلوشي رسکې تلوشي زده کړله اول د هغې نورې نه تلوشي وکړه بیا د بنیامین نه آخري تلوشي وکړه هغه لوښی یې مینده بیا په داسې دغه صورت کې یو وخت قانون داسې و چې کله چا غلا وکړله بیا وایي هغه کس و هغه ورسره تم کوه بیا یوسف علیه السلام بنیامین د خپل زوم سره تم کړ بیا داسې وشول چې مخته تفصیلي واقعات او خلاصه درته بیانوم چې دی بیا داسې و چې یوسف علیه السلام ته یې سول وکړ چې د میش پلور دی هغه ډېر کمزوری دی بوډا دی د هغه سترګې نظر چار نه کو یک سره میش معاهده کړې دی دی واپس درته راوړي نو لهذا دی میش ته واپس ولږه په میش کې چې کوم یو کس ته خوښوي هغه د زوم سره اکشنه وه یوسف علیه السلام ورته وویل چې ګناه یې وکړې ده غلا یې وکړې ده زه بل کس کښېنوم دا څرنګه زه دله ظلم نشه کړلی بهرحال چې دی کله مایوسه شول بیا په دې کې مشر ورور یهوده دغه داسې ورته وویل چې زه خو نه څه میش خو د پلور سره داسې معاهده کړې ده بیا د هغې خلاف ورزي مې وکړله مخته مه تکلیف یې رسولی دی پریشانۍ مې رسولي دي توس لوړ شئ زه ته هم کېږم او که چیرې بیا خبره نه منله بیا ورته وایي چې تو زوی غلا کړې وه او یوسف علیه السلام بادشاه دی خو نه پېژنده چې یوسف علیه السلام نه بلکې دا ورته وایي چې بادشاه د خپل زوم سره تم کړی دی بیا دی چې کله راغلل یعقوب علیه السلام ته یې پیرا خبره بیان کړه یعقوب علیه السلام هغه جواب ورکړ چې کوم د یوسف علیه السلام په ورکول په وخت کې د ورکړی و چې زه صبر اختیاروم د الله تعالی نه زه غواړم او انشاءالله د مو امید ده چې دا دوه سره مو ته واپس ورځي بیا داسې وشول چې کله دی درم ور بیا دی مصر ته راغلل یوسف علیه السلام طرف ته بیا دی داسې ورته وویل چې د میش سره غلا کمه ده د میش سره پیسې کمې دي میش باندې پریشاني رغلی ده تکلیف رغلی دی میش ته غلا پیره پیره راسکه بیا یوسف علیه السلام پیره پیره غلا ورکړله بیا یوسف علیه السلام ورته وویل چې توس داسې وکړئ چې د بنیامین او د یوسف باره کې توس کومه معامله کړې وه توس څه شی کړي وي هغه څه خبره وه دی داسې په سوچ کې شول چې دغه بادشاه ته د یوسف علیه السلام د خبرې څه پته ده بهرحال دی ورته وویل چې ته یوسف یې دی ورته وویل چې زه یوسف یم او دا د مو ورور بنیامین دی دغې تقریبا په خپل منځ کې 40 کاله تېر شوي وي دغې د وجې نه پېژندنه بیا دی معذرت وغوښته معافي یې وغوښتله بیا په دغه وخت کې داسې وشول چې یوسف علیه السلام ورته وویل چې لا تثریب علیکم اليوم په توس باندې هېڅ ملامت نشته توس مو معاف کړي یئ بیا دی چې کله واپسه داسې وشول چې هغه کور ته تلل واپسه بیا یوسف علیه السلام دغه حکم ورته وکړ چې اذهبوا بقمیصي هذا فالقوه على وجه ابي یأتي بصیرا واتوني باهلکم اجمعین یوسف علیه السلام خپل خط ورکړ ورته وویل چې دغه د پلور په سترګې باندې پوسه وچوئ دغه د سترګو مکمل شي او توس چې کله بیا واپس ورته مور پلور خپل خاندان دا ټول رولی دی چې کله د ایز نه واپس راووتل بیا یعقوب علیه السلام چې چېرته نوستو د یو سره څو کسون وي بیا هغې ته یې وویل چې زه نن د یوسف علیه السلام خوشبویي محسوسوم الله څه عجیبه واقعه وه بیا چې کله دی ورسېدل یعقوب علیه السلام ته بیا ورته وویل چې د میږ ورور یوسف علیه السلام هغه د بادشاهت په منصب باندې فایز دی هغه د مصر بادشاه دی ګورنر جوړ کړی دی وزیر خزانه جوړ کړی دی هر شی ده ته ورسپور کړي دي او ده دا ویلي چې بل ورته چرڅی مور پلور در سره راولی او د ټول خاندان در سره راولی هغه خط یې د یوسف یعقوب علیه السلام په سترګې باندې وچوه هغه سترګې بالکل صحیح شولې بیا چې کله دی واپس مصر ته راغلل
بیا دی چې کله داسې وشول چې د کنعان نه مصر ته روان شول، بیا مصر نه مخته یوسف علیه السلام وروته، دی استقبال یې وکړه. بیا پانه بعد دی سجدې ورته ولګولې. بیا یوسف علیه السلام ورته وویل چې هغه خوب چې موږ کې مې لیدلی و الله تعالی هغه خوب رښتینی کړه. رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. هغه مو ته سجده کو، نو داسې دی ټولې سجده ورته وکړه. دا سجده خو یا د شکر دو یا د تعظیم دو، یا خو دی په دا وجه سجده ورته لګولې وه چې څلوېښت کوله د میژ نه یوسف علیه السلام ورکوه او وسمینده شو، یا الله د تو مې شکر یاده کوي. یا خو دا سجده د تعظیم دپاره، د تعظیم سجده په یو وخت کې جایزه وه، خو د میژ په شریعت کې د دغې قطعا اجازت نشته. بیا مخکې دا خبره بیانوي چې اصل بنیادی دا خبره څرنګه پیښه شوله. یهودیونو د نبی علیه الصلاة والسلام نه دغه سول که چې د کنعان نه د بني اسرائیل چې کوم قوم و هغه مصر ته چې روغی بیا څرنګه ابود شول، څرنګه روغلل. دغه خبرې نه نبی علیه الصلاة والسلام ته د یو ویل چې نبی علیه الصلاة والسلام ته دغه خبرې علم نه وي، نو میژو د تکذیب په اسانتیا سره کی. بیا داسې وشول چې دا د نبی علیه الصلاة والسلام یو معجزه ده چې دا خبره نه د چا نه ولیدو نه د چا نه اورېدلې ده. بیا الله تعالی سورت یوسف په نامه پیرا سورت نازل کړه. نبی علیه الصلاة والسلام لفظ بلفظ دا واقعه دی ته بیان کړله. بیا په هغه مخکې دغه سورت ختم کیږي او بل سورت ته سورت رعد. رعد په دا کې الله تعالی ډېرې زیاتې نښانې بیان کړي دي، خو په دا کې یوه نښانې د وریځې د پړکولې ده. دغه د وجې نه دغه سورت ته هم سورت رعد وایي. دغه سورت په شریع کې الله تعالی دا خبره بیان کړې ده چې لکه څرنګه چې قرآن کریم حق دی، داسې احادیث حق دي. تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق. الکتاب نه مراد قرآن کریم دی، او الذی انزل الیک من ربک دغه نه قرآن کریم ها میشتو سو خاصه شي او دغه نه احادیث هم مراد کېدلی شي. قرآن کریم دا وحی دو مطلوب دو تلاوت شي، احادیث وحی دو غیر مطلوب دو. لکه څرنګه چې قرآن کریم حق دی، حجت دی، داسې احادیث حق دی او حجت دی. او بیا دغه رنګې قرآن کریم الفاظ او معانی دا د الله تعالی طرفه نه دي، او د احادیث معانی دا خو د الله تعالی طرفه نه دي، خو الفاظ د نبی علیه الصلاة والسلام دي. بیا مخکې د الله تعالی د قدرت دوی نشانې بیان کړي دي. اوله نشانې خدا دو چې الله تعالی اسمانونه پیدا کړي بغیر به مټ نه، بغیر به سهارې نه. میشتوس که یو چاته هدره وي هغه دپاره د دیوالې سهاره وي، د مټې سهاره دا خامخا وي، خو د الله تعالی دا غټ قدرت دی چې هر شی بغیر به سهارې نه پیدا کړي دي. او الله تعالی دوه نشانې دا قدرت الله دا بیان کړي دي چې د لمر سترګه او داسې میاشت دا خپل قدرت کې خپل ځای کې چکر لګوي. دا په خپل ځای نه یو منټ مخته ځي او نه ورسته ځي، بلکې خپل مقدار چې کوم دی د په هغه کې دی خپل وخت خپله ډیوټي پوره کوي. بیا الله تعالی دا خبره بیان کړې ده چې موږ د توست پوره د حفاظت پوره او د توست حوادثات د حفاظت پوره مو فرشتي مقرر کړي چې هغه د توست حفاظت کو. دغه دا مطلب نه ده چې انسان دا هر کور کو بیا د فرشتي دغه حفاظت کو، نه، بلکې په یو وخت کې چې کله انسان ګناه کو تجاوز وکړي بیا فرشتي د یغ نه لري شي، بیا الله تعالی په یغ باندې عذاب او سورت نازل کو. بیا الله تعالی مخکې نبی علیه الصلاة والسلام ته تسلی ورکړې دی چې که چیرې دی تو پیغمبر نه ماني په دا باندې پریشانه کېږه، ما دا څه د پریشانۍ ولا خبره نه ده، بلکې زه خپل د تو د نبوت ګواهي کو او اهل علم چې کوم دي هغه هم د تو د رسالت ګواهي کو. په آخر کې دغه یو سورت ته سورت ابراهیم. دغه سورت ته سورت ابراهیم ځکه وایي چې په دغه سورت کې د حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام تذکره دا بیان شوې ده. او دغه سورت په شریع کې د نزول قرآن حکمت دا الله تعالی بیان کړی دی چې نبی علیه الصلاة والسلام د په حکم سره هغه خلک چې کوم په تیاره کې وي هغه ورونوي ته راوړي، چې کوم ګمراه خلک وي هغه ته هدایت ورکړي، چې کوم پابند جهنم واجب شوی وي هغه د راه راست وجه نه هغه بالکل سیخ لري ته روشي. دا د قرآن کریم د نازلولو حکمت دی. بیا دغه اصول د نبی علیه الصلاة والسلام نه دی چې دا قرآن کریم په عربي ژبه کې ویلر نازل شوی دی. که دا چیرې بله ژبه کې وایي د دغه
معجزه هم بالکل ظاهره وای چې دغه داس قرآن دی داس ژبه ده چې دا چاته په سمجھ کې نه ورځي دغه واجب زکات د معجزاتو الله تعالی بیانوي چې کوم چې کیمه ژبه وي یا قوم ته پیغمبر هم د یغه ژبه ولرلږه ځکه چې پیغمبر دی ته خبره په صحیح طریقه باندې ورو پیژني دی په خبره باندې صحیح طریقه باندې پوي شي او داسې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته قرآن کریم د عربي ژبه ول ځکه ورکړی دی چې دغه سه قریش دغه ژبه د عربي و دغه وجه نه نبی علیه الصلاۃ والسلام ژبه هم عربي و او د قرآن کریم هم د عربي ژبه ول ورکړی دی بیا که تاسو چې د الله تعالی په نعمت باندې شکریا ادا کوئ بیا الله تعالی تاسو نعمتونو کې اضافه کو د مقدار په لحاظ سره د برکت په لحاظ سره او کچیر نه شکرې کوي بیا الله تعالی د دنیا په دنیا کې د تاسو نعمت ختم کوي او په آخرت کې عذاب درکوي بیا الله تعالی دغه مثال بیانوي مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه د کلمه طیبه او کلمه خبیثه دغه مثال بیان کړی کلمه طیبه نه مراد ایمان او اسلام دی توحید دی او د کلمه خبیثه نه مراد کفر دی او شرک دی یا چې د کلمه طیبه دغه مثال دی یغه ونه غونه دی چې هغه پنځکه کې ولی مثبت وي د یغه منډون اسمون طرف ته چګوي او د یغه میوه خواجاوي کښلې وي دغه نه مراد د خجیره ونه دو او داسې د کلمه خبیثه مثال دی یغه بیټي غونه دی چې هغه د ځکه په سر باندې وي په زر وخیږي هوا یو وکشای شي یغه ولی مثبت نه وي د یغه میوه د خاروق نه وي ترخوي د یغه منډون کوژه وژوي دا د کلمه خبیثه دغه مثال دغه تفصیل چې کوم دی میجستوز متکلم اسلام مولانا محمد الياس ګھمن دامت برکاتو میں هغه تفسیر دی دروس القرآن پاکه دا مکمل تفصیل موجود دی بیا په اخر کې د سورت په اخر کې د اخري خبره درته بیانوم د حضرت ابراهیم علیه السلام کی مدعو چې الله تعالی هغه دعو قبول کړه اذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله په مکه کې حضرت هاجره علیه السلام د چې کیما شزوا او د ځای حضرت اسماعیل علیه السلام دغه پرېښول بیا په دغه وخت کې د دعا وکړه چې یا الله او میز د مو او د مو اهل او عیال د بتونه د عبادت نه په حفاظت کې وسوده بیا الله تعالی د دعا قبول کړله او دومره دا وای دا کړو چې یا الله دغه شهر د امن ګهواره جوړه کا امن پیدا کړواله او نن سبا په ټول نازیت امن په مکه کې دی او درم نمبر دا ورته ول چې یا الله مشته دی میوه په شکل کې نعمت ور نصیب کا او دغه د مکه شهر داستای چې هغه میوه چې د یخي سیزن نوي وخت نه به موسم او میوه په مکه کې خامخا موجوده وي نو دغه نه د معلومه شو چې د خپل اولاد د پوره د وکړل یا د خپل اولاد د پوره د حلول رزق دا وکړل د پیغمبرونو شوالو الله تعالی د میشتوستا صحیح سمج د ایمان نصیب کو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین